الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو زه یم ریحان چالاک او تاسو ګورئ الکتریک ورک ان پوښتو ملګرو څنګه چې تاسو ته د سرنامې نه ښکاري چې کاویه څه شی دی او دا به مونږ څنګه استعمالوو نو راځئ په نننۍ ویډیو کې به کاویې یعنې سولډینګ آیرن په باره کې تاسو له معلومات درکوم نو دا زما سره یو سولډینګ آیرن دی یعنې کاویه ده دا خو ما استعمال کړې ده خو په دې ډبي کې مې د دې دپاره واپس بنده کړې ده چې څنګه تاسو ته راشي نو دا به دقه شان پیک وي په دې کې مختلف قسمونه وي او د مختلف واټ وي لکه په دې کې د شور کپنۍ پکې هم راځي او مختلف داسې کپنیانې وي دا زموږ سره څه الکو یو کپني ده د هغې دا څه دی سولډینګ آیرن دلته تاسو لیکلي دي دا د واټ پورې په واټ باندې څه کېږي په بازار کې خرڅېږي لکه تاسو ته به دلته ښکاري ورته دا 30 واټه 40 واټه 50 واټه او 60 واټه په دې کې مختلف واټ وي لکه یعنی طاقت واټ چې کوم دی پاور ته وایي پاور وایي طاقت ته چې د دې څونه طاقت دي چې 60 واټ کاویې چې کوم دي دا بیسټ دي لکه مطلب د هیوي کار دپاره ټانکو دپاره دا تو استعمالولی شي او دلته تاسو ته څه لیکلي ولټیج هم ورکړی دی او دغه شیزونه میزونه دي که نه چې دا تاسو داسې استعمالولی شي خرابه شو او دا به راکولاو کړو دا به راکولاو کړو دا مونږ راکولاو کړه چې کله دا تاسو راکولاو کوئ دا به دقه شانتي وي دی خو ګورئ ښه او دا ورسره څه دي دا ورسره زموږ سره یو جیک دی لکه مطلب دا د دې کاویې د زګي دپاره د ایښودو دپاره یو جیک دی په دې کې دا تاسو ایښودی شي دا مخې ته چې ښکاري ته به وایي چې دا خټې شی راوړې ده چې دی د دې ایښودي ده مخې ته دا چې دی دا پیروزه ده چې د الکترانکسو دکان سره دا میلاویږي په درګۍ بازار کې د جوماتي سره شته تاسو اخیستی شي او دا چې دی دې ته وایي سولډینګ وایر مطلب دا دی دا سولډر دپاره تار دی وایر دی په دې باندې څه کوو په دې باندې مونږ سولډینګ کوو او د هغې په ذریعه ټانکه لګو او یا وباسو او یا تار پرې مضبوطوو دا د پوجي کپنۍ ده په دې کې مختلف قسمه دغه راځي دا څه ورته وایي کپنیانې راځي چې په دې کې 3G هم شته دا هم ښه دی او 3G هم ښه دی تاسو اخیستی شئ او ښه په اسانه طریقه باندې چې دی استعمالولی شئ نو زه راځم دا کاویه به ورته ګرمه شي او چې ټانکه پې درته ولګوم ښه نو ما دا په سویچ کې ورکو او دا اوس ګرمیږي ګورئ دا سولډینګ آیرن چې کومه دی یعنې کاویه دا د څه دپاره استعمالیږي دا د لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې مطلب مونږ ګیټونه ویلډ کوو یا چېرته دروازې ویلډ کوو مختلف شیزونه ټیکټرې جوړو مطلب ټرالیانې جوړو څه چې شیزونه دي او هغه مونږ جوړو نو د هغې دپاره مونږ ته د څه شي ضرورت وي د ویلډ ضرورت وي لکه ګورې یو زموږ سره ارت ویلډ دی یو ټسټن ویلډ دی مطلب زما د هغه نوم په دې ټایم کې هیر شو دغه شانتي د ګیس ویلډ دی داسې د دغه کاپر ویلډ دی یاد لري یا د کاربیټ ویلډ مختلف داسې ویلډونه دي نو دغه شانتي هغه د هغه شیزونه په مختلف پرپس دپاره استعمالیږي نو دا چې کومه دی دا زموږ سره د وړو کمپوننټ او د وړو اشیا دپاره استعمالیږي او د هغې ټانکې چې کومه دی هغه پې مونږ لګوو نو ګورئ چې کله دا کاویه ګرمه شي زه بیا راځم او تاسو ته د دې ټانکې پې لګوو ښه نو ملګرو اوس زموږ سره دا کاویه ګرمه شوه او راځو تاسو ته پې ټانکه لګوو نو دا زموږ سره د یو ایمرجنسي لایټ چې کومه دی سرکټ دی نو په دې باندې به تاسو ته ټانکې لګوو او هغه به تاسو ته ښایي چې تار پې څنګه لګوي واپس یې پکې لګوي څنګه دا زموږ سره څه دي سولډینګ وایر دی او دا زموږ سره کاویه ده نو دا به تاسو په دې پسې داسې ونیسئ خو ګورئ دا څه کېږي ملټ کېږي ورته نه دا ملټ کېږي او تاسو څه کولی شئ راځو اوس دلته تاسو ته ټانکه لګوو نو ټانکه به څنګه لګېږي ورته په دې ځای باندې زه ټانکه لګوم مطلب یې دې ځای باندې ما څه وکړه ټانکه مې ولګوله نو په دې طریقه باندې هم تاسو کولی شئ اوس راځم او دا تار چې دی دا تې لرې کومه تاسو ته لږ زوم کومه چې تاسو ته ښکاري ګورئ ورته دا ټانکه ده که نه دا یوه دا خو لکه زه یو ډېر جوړوم او دا ځګې راته لږ سم نه دی نو په دې وجه لږ ټایم اخلي که نه ټانکه لګول دا ډېر اسان کار دی ورته دا یو ټانکه زه وباسم یې ګوره ورته ښایي څه مې وکړه دا یو مې لرې کړه اوس دا د ټانکې لرې کولو طریقه شوه یا د سولډینګ وایرن طریقه شوه تاسو کولی شئ دا ټولې ټانکې چې دي دا زه لرې کوم دا مې لرې کړلې اوس چې دی دا پیروزه
دا پیروزه د څه دپاره استعمالیږي؟ ګورئ داسې کار دی چې د بوډۍ زامنو زموږ سره دا کار چې دی په دې باندې چې کوم انسولیشن چړاوي اکثر هغه کار نه کوي او د هغې په وجه باندې موږ څه کولی شو، موږ ټانکه په صحیح طریقه نه شو اخیستی. نو بیا موږ څه کوو، دا پیروزه چې دا په دې پسې دا څه کوو میلډ کوو، یعنې په دې پسې داسې ونښلو، خیال لري. نو بیا دې د ټانکه داسې دغه کړو، نو دا زموږ سره په صحیح طریقه باندې څه وکړي، سولډر واخلي. چې دا کله زموږ سره په صحیح طریقه باندې سولډر والي نو بیا موږ ټانکه ښه په اسانه او په صحیح طریقه باندې لګولی شو. لکه دا ګوره زه په دې ځای پسې ټانکه کومه، اینه دا ما څه کوم ټانکه مې کوو، دا بل پسې ټانکه کومه، دا مې پسې مې رالمې ټانکه مې پسې کوو. نو تاسو هم په دې طریقه باندې ټانکې لګولی شئ او دا د ټانکو لګولو طریقه وه او د سولډینګ آیرن چې کومه دی د استعمال پراسس او یې طریقه وه. نو دا مې درته د دې لپاره جوړه کړه، که زه چېرته بله ورځ ټانکه لګوم یا چېرته مطلب د یو څیز په باره کې زه معلومات در کوم او زه په هغې په دې ټانکه باندې کار کوم، نو چې بیا تاسو هم دغه شان چلي زده کول غواړئ نو چې تاسو کولی شئ. یا دې دا زه ګوره دا کپسټر چې دی دا ته زور لري کوم چې چل به کوم لاندې به دې ته زور کم، ګوره یو ته ښایي زور مې کوته او بره مې پې دا دغه کېښودو، دا څه ته سولډینګ آیرن دی دا پی اف چې کومه دی دا ترې ما رالرې دي. خو زه یې اوس واپس لګوم نو دا به څه چل وکړم، په دې د پاسه به یې کېږدم، دا ځګونه دا به ورته خالي کړم. که سقر در سره وي نو دا ځګونه به ورته ښه په قلاره ښه صحیح خالي کوي، بیا یې به واپس کېږدئ او په هغې طریقه باندې به دا کلک کوئ. خو په دې ټایم کې زموږ سره سقر ما رانه وړو، مطلب ویډیو ته مې رانه وړو، نو بیا به هغه هغې باندې به هم زه تاسو پوه کړم او د هغې طریقه کار به تاسو ته وښیم او د بغیر د سقر نه هم تاسو څه کولی شئ، دا لګولی شئ. نو زه امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي، د ملګرو سره یې شیر کړئ او موږ په دواګانو کې یاد ساتئ. په لوی الله مو سپارم، د الله په امان.